د افغانستان د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود وای باید مونږ له یو بل سره لیدنه وکړو. احمد مسعود وای اشرف غنی او عبدالرشید دوستم په ګډون غواړم چې له طالبانو دفاع وزیر مولا یعقوب مجاهد سره لیدنه ترسره کړم. هغه ویلي په یوازې ځان حکومت نه چلول کیږي، مونږ هم د دغه حکومت هیواد غړي یو، باید مونږ ته هم واک راوسپارل شي. هغه له اشرف غنی او عبدالرشید دوستم څخه غوښتنه کړې چې موږ درې واړه باید د طالبانو دفاع وزیر مولا یعقوب مجاهد څخه لیدنه وکړلو. احمد مسعود په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړولو غوښتنه هم له طالبانو کړې. هغه ویلي دي موږ باید ټول سره یوځای شو او یو ټول شموله حکومت جوړ کړو. هغه ویلي که داسې کارونه او یا خبرې ترسره نه شولې، د خبرو میز ته هیڅوک رانغلل، نو زه تیار یم چې جګړې باندې یو ځل بیا لاس پورې کړم او افغانستان کې د جنگ اور تود کړم. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړئ، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. احمد مسعود یو ځل بیا په دغه هیواد کې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه او پر طالبانو یې غږ کړی چې باید د خبرو میز ته کښېنو. د سپوتنیک د خبر له مخې د انګلستان په کمبریج پوهنتون کې د احمد شاه مسعود او د افغانستان راتلونکي تر عنوان لاندې غونډه جوړه شوې وه چې په ترڅ کې دغه پخوانی پوځي قومندان زوی احمد مسعود په حقیقت کې خپله وینا له حاضرینو سره شریکه کړه. د احمد مسعود تړون له یوې امریکایي لابي شرکت سره. احمد مسعود چې د پنجشیر د جبهې مشري کوله هم طالبان ته له تسلیمېدو ډډه کوي. روسیه کې منع دی. هغه په دغه هیواد کې په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د رامنځته کېدو غوښتنه وکړه او پر طالبانو یې غږ کړی دی چې باید زموږ سره کښېني او د خبرو میز ته مونږ تیار یو. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا او زموږ ته دې مهال چمتو کړی خبر د الله په امان تر بیا خیر چرې.